السلام علیکم د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو زه یم ستاسو قربان ناصر داوړ او د وحدت نیوز په خصوصي خپرونه چاپیرچل کې درته هرکلی وایم. دې وخت زه موجود یم د پېښور په فیسټري چوک کې، کوم ځای چې دا قبایلي خلک چې دا کم وروستو دي دا د شمالي وزیرستان کې به تاسو اورېدلي وي چې هغلته د امن و امان دپاره یو پرلت روان دی، یو قومونه راغلي دي. بیسیکلي هغه د ټارګټ کیلینګ خلاف او د بدابنۍ خلاف یو هڅه کوي لګیا دي. هغه خلک اوس د ټارګټ کیلینګ نه هم ستړي شوي دي، ځکه چې د 2018 نه را په دې خوا تر اوس د 2022 پورې 1500 پورې خلک مړه شول، په نښه شول. د دې یو قاتل ونیول شو، یو قاتل ته سزا ور نه کړې شوله، نه تحقیق وشو، هېڅ هم نه کېږي، بس مري خښوي او خلک ځي او دعا کوي چې خدای پاک یې وبخي. نن دا خلک دې ته راغلي دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې د ټارګټ کیلینګ د بدامنۍ خلاف پرلت روان دی، هغې ته څنګه د هغې اواز مؤثر کولی شي. دلته نه صرف وزیر دور دی د شمالي وزیرستان، بلکې د جنوبي وزیرستان، د مومند، د خیبر، د بجوړ نور د قبایلي جنسو چې کوم دي دا د خلک هم راغونډ شوي دي او دوی دا سوچ کوي، دا فکر کوي چې موږ څنګه کولی شو چې د شمالي وزیرستان یا په ټوله فاټا کې د بدامنۍ مخه ونیسو، د ټارګټ کیلینګ مخه ونیسو. دې حوالې سره دوی بس دا غونډه چې دوی راغوښتې ده، دا اجلاس چې کوم راغوښتل شوی دی، دلته بس دوی تجاویزونه پیش کوي او یو بل سره به کیسې کوي. راځئ هغې سره مې خبر میلاوو، هغې سره خبرې کوم. مننه، مهرباني. چې په شمالي وزیرستان کې دا درمه اونۍ ده یا درمه هفته ته احتجاج غځېدلی دی چې هلته د امن و امان په حواله سره د شمالي وزیرستان ټولو تمنځی کوم چې څومره هم قبیلې دي دا ټولې په یو غږ باندې هلته د شمالي وزیرستان ټولې لارې تړلې دي او هلته احتجاج شروع دی په دې نومه باندې چې په وزیرستان کې کوم هدفي وژنې کیږي، کوم ټارګټ کیلینګ دی، بامي چاودنې دي. نو د دوی غوښتنه دا ده چې په وزیرستان کې امن امان پکار دی، د حکومت نه د دوی امن غواړي. نو په هغه حواله سره هلته چې زموږ کوم احتجاج روان دی نو د هغه په ملګرتیا کې د هغه په ملاتړ باندې نن دلته په پېښور کې په فیسټري چوک کې دلته د وزیرستان خلک او د نورو ضلعو خلک هم راغلي دي چې د هغې په ملګرتیا کې دلته یو غونډه وشوه چې په هغه کې مشوره کیږي چې آیا د هغه پرلت په ملګرتیا باندې موږ کومه مرسته کولی شو، کومه ملګرتیا موږ ورسره کولی شو. خبره دا ده چې په جون 2014 کې چې ضرب عضب په نوم باندې کوم اپریشن وشو، په هغه نه مخکې په وزیرستان کې حالات خراب وي، هلته دغه مسالې وي، هدفي وژنې او دا. نو حکومت فیصله وکړه چې تاسو راوځئ، په 3 ورځو کې وزیرستان نه خلک راوایستل. حالانکې دا یو نوې ډرامه وه په دنیا کې چې ته د خپل کور نه راوځه، د تا په کور کې زه غله ګورم. خو بیا هم زمونږ خلک راووتل، بیا یې د کډوالۍ ژوند تېر که. نن 8 کاله پوره کېږي چې زمونږ کډوال یا وزیرستان ته واپس نه دي تللي ځینې علاقې. هغې باوجود چې زمونږ بازارونه وران شول، زمونږ کورونه وران شول، زمونږ حجرې، جوماتونه، زمونږ کاروبار هر څه ختم. هغې نه پس چې پاکستان مونږ ته وویل چې تاسو راشئ هلته، وزیرستان کلیر دی، وزیرستان کې امن دی، اوس تاسو په سکون ژوند وکړئ. هغې نه پس چې خلک لاړل، د 2018 نه پس د نن ورځې پورې 480 هدفي وژنې شوې دي. نو د هغې په خلاف باندې خلک دا خبره کوي چې اوس مزید د حکومت بل کم پلان کیدای شي، بل کم پروګرام کیدای شي. مخکې خو به په دې وطن کې دا خبره کېده چې چېرته ناامني ده، حالات خراب دي، بیا به دوی فیصله وکړه چې موږ اپریشن کوو چې هلته موږ امن راول. خو اپریشن خو ډېر لوی ایکسپنسیو اپریشن، ډېر غټ اپریشن وشو او د نن ورځې پورې په وزیرستان کې نور هم امن خراب شوی دی، سم شوی نه دی. د ضرب عضب اپریشن نه بعد دا نور هم په هدفي وژنو کې یو بدلون راغی چې هلته زموږ زنانه هم په هدفي وژنو کې وویشتې شوې، زموږ ماشومان هم. حالانکې په قبایلي علاقه کې، په پښتونخوا ټوله کې که خپل قومي بادې وي، مسالې وي، ډېر بد حالات هم وي، په زنانه څوک لاس نه اوچاته وي، په ماشومان، هغه هم زموږ ټارګټ شول. بله دا وه چې مخکې به خلک په بازار کې ټارګټ کېدل یا په روډ کې، په لاره کې. د ضرب عضب اپریشن نه پاس چې دوی شمالي وزیرستان ډیوپنایز کړه، ټولې اصلي حکومت ټولې کړې د خلکو نه. اوس داسې هم وشول چې په خپل کور دننه، په خپله کوټه دننه، په خپل بیډ کې پروت سړی هم په ګولۍ وویشت شه
او هغه په هدفي وژنو کې راغی. نو د هغې وجې نه خلک دا خبره کوي چې دلته امن او امان ضروري دی او د حکومت ذمهورتیا ده چې دلته بلا تفریق خلکو ته د سار او د مال تحفظ ورکړي. پلان دا دی چې اوس د ملګریو مشوره دا وشوه دلته چې د هرې پارټۍ د هر هغه ملګري راغلي وي، ډېر خلک و پکې، په دې کې زموږ د وزیرستان نه بهر هم مشران د خیبر ضلع د نورو علاقو ملګري راغلي. نو په دې کې فیصله دا وشوه چې سبا به په 2 بجو باندې د پېښور پریس کلب کې به پریس کانفرنس کیږي چې ګرینډ پریس کانفرنس به وي. دا مشران ځوانان به ټول راځي، هلته به احتجاج هم کیږي. په هغه کې بیا پوره لای عمل ورکوي، خو په هغه کې به موږ دا خبره کوو چې که چېرته زموږ مطالبې ونه شي منلی نو بیا به په پېښور کې هم موږ دلته یو پرلط یو پروګرام دلته هم شروع کوو. چونکې د څو ورځې دلته موږ نور هم پروګرامونه په نظر کې لرل، خو مسله دا ده چې د محرم ورځې دي، چوټانې دي، د فیکسوچوالي سته، نو د هغې وجې نه به موږ سبا ته انشاءالله چې پوره پروګرام واضح کوو. په خبره دا ده چې اوس د نن ورځې پورې په حکومت باندې دا ډېر غټ تور لګېده چې د دومره هدفي وژنې شوې دي، د نن ورځې پورې دوی یو کس نیولی نه دی. نو که چېرته دوی دا کسان نیولي وي په د سوشل میډیا باندې ویډیوز موږ هم وکتلې، نو زما په خیال چې په وزیرستان کې د حکومت ذمهورتیا ده په دې حواله سره چې څوک هم په بدامنۍ کې ککړ دي، څوک هم دلته امن خرابوي، د حکومت ذمهورتیا ده چې د هغې په خلاف کاروایي هم وکړي، خو په داسې انداز چې ماضي د اپریشنونه یا د شیونه زموږ خلک نشي برداشت کولی. د حکومت سره سل لارې کیدای شي. نو زما په خیال چې که چېرته واقعي داسې وشي، په دې ملک کې داسې هم کیږي چې په بېګناه خلکو باندې ډېرې خبرې بیا په ویډیو کې یا په څه کې اکثر دلته راولي، په هغې باندې خبرې وکړي. که اوریجنلي داسې شوي وي نو زما په خیال چې دا ښه خبره ده. دلته جی چې موږ نن کوم راوتي یو د وزیرستان، خاص کر وزیرستان سټوډنټ سوسایټۍ چې کومه سوسایټي ده هغې په زیر اهتمام دلته راوتي وو. موږ ټول د وزیرستان سره تعلق لري، خو د خلک هم راغلي دي پکې. دلته زموږ صرف یو مقصد و، په هغې پسې په 1 پوینټ ایجنډا باندې موږ راوتي یو چې د وزیرستان کې بدامنۍ خلاف یو احتجاجي درنا شروع ده. نن یې 20مه ورځ ده. د اطمنځای په نوم ټول مشران راوتي دي، هلته روډونه یې بلاک کړي دي او احتجاج کوي. صرف د حکومت نه یو غوښتنه کوي چې دلته موږ ته امن بحال کوي. د ریاست ذمهوري ده چې هلته به امن بحال کوي. د هغې په ملاتړ کې موږ دلته راوتي یو. نن دلته مشاورت وشو. تاسو ولیدل چې اپریشن هم وشولو، د هغې نه پس هم 1500 مخکې خو داسې دور و چې تیاره وه، پته نه لګېده. اوس خو یو برکت دی چې کم وخت نه پی ټي ایم جوړ شوی دی، نو موږ وایو چې اوس زموږ مړي په تیاره کې نه ځي، موږ یې ورشماروو. او دا زموږ سره سټیټسټکس دي، سره د ثبوت چې زموږ 470 د پاسه دغه فیګر دی. دا صرف په ټارګټ کیلینګ کې مړه شول، په لینډ ماینز کې چې مړه شول زخمیان شو بیل دی، نور په بم دماکو کې یا مطلب د سیکیورټي فورسز په ډایرکټ فایرینګ کې چې مړه شول هغه بیل دی. نو 1500 کسان چې مړه شي، نو تا خپل سوچ کوه دا 1500 قبیلې دي، یوې قبیلې سره 10 قبیلې نورې تړلې وي. نو وزیرستان داسې کور نه دی پاتې چې هغې ته غم نه وي رسېدلی، دوک نه وي رسېدلی، جنازې نه وي موږ پورته کړې. نو د دې دپاره دا هلې ځلې دي او دې ریاست ته موږ دا وایو. او شکر الحمدلله چې نن زموږ سپین ګیري هم راپاڅېدل، ملکانان هم راغلل، مشران هم راغلل، چې هغه دوی ویل چې دا خو د پی ټي ایم والا خو واړه هلکان دي. خو نن خو مشران هم راووتل. پکار دی چې دنیا او د پاکستان مین سټریم میډیا او دا چارواکي دا زموږ دا خبره سیریس واخلي او دا چې کوم ټارګټ کیلینګ لګیا دی، دا مړي لګیا دي، دغه د نور بند کړي، دا د جنگ پالیسي دی بدله کړي. نو دا هلې ځلې دي. دا نن چې کومه غونډه ده د دې هم دا مقصد دی چې هلته کوم سپین ګیري راوتلي دي، زموږ مشران راوتلي دي او صرف بنیادي مطالبه ده چې امن غواړي او دا د ریاست ذمهوري ده. دا خو چې موږ ډیمانډ کولی نه، دا د سیکیورټي سټیټ یوه ذمهوري وي چې خلکو ته پروټیکشن ورکو، خلکو ته امن ورکو. نو په دې سلسله کې هلته کې هم درنه روانه ده. د نن هم دلته مختلف مکاتب فکر خلک را جمع دي، د وزیرستان سره تعلق لرونکي سټوډنټان دي پکې، او دلته کې د خیبر او د باجوړ ملګري راغلي دي، د پېښور د پی ټي ایم ملګري راغلي دي. زموږ یکه یوه مطالبه ده چې هغوی کومه مطالبه ده هغه د ریاست ومني. قدرمنو کتونکو، په شمالي وزیرستان کې د اتمنځۍ قبیلې چې کم د هدفي وژنو او د بدامنۍ خلاف کم پرلط لګیا دی، کېږي روان دي. نن 21 ورځې 20 ورځې تېرې شوي دي، 21مه ورځ یې لګیا ده.
د هغې حوالې سره چې کله موږ د دې خلکو سره دا خبرې تاسو واورېدلې چې موږ صرف د دې خلکو یوه مطالبه ده چې امن راشي. امن دپاره یقینا که موږ وګورو په 2014 کې د اپریشن ضرب عضب په نوم باندې چې کوم اپریشن شوی و دا خلک ته متاثره هم زیات شول، خو اوسه پورې بدامني ختمه نه شوله. نن هم هسې لګیا دي، خو څه داسې ډیولپمنټ راغلی دي، داسې څه کیسې مخې ته راغلی دي چې په هغې کې څه کسان مړه شوي دي، څه ګرفتار شوي دي. نو هغه که رښتیا وه، هغه که دا خبرې د دوی ټیک وې، نو اما خیال دی چې د شمالي وزیرستان د امن و امان حوالې سره هم دا ښه ډیولپمنټ دي کم چې حکومت کړي دي. او د دې خلکو چې کومه مطالبه ده چې موږ امن غواړو، نو واحد دا هغه خلک دي چې په بدامنۍ کې اوسه پورې کاکړ دي. د دوی په علاقه کې بدامنۍ هم ده، بېروزګاري هم ده، خو بیا هم دا ناامیده هم نه دي. دوی وایي چې موږ په هر حال باندې که شمالي وزیرستان پرلت هلته کافي نه شو، نو پېښور هم لرې نه دی او اسلام آباد هم لرې نه دی. قدرمنو کتونکو د یو بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازت، تر هغې په لاس سپارم. د الله په امان. لر او بر تړون وحدت یو وحدت سکون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت